سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وكم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله مولانا العظيم. دا مخی آیاتو کی اللہ جل جلالہ دا انسان دا تخلیق چې پرند موږ د انسان د پیدایشت بیان وکړي چې څنګه انسان پیدا کیږي او بیا ودته کومې فرشتي چې راځي او د ده څخه هغه عمل او رزق د اجل د هغه لیکي. الله جل جلاله ود کفارو ته ویل ول بیا هم تاسو شک کوئ په دې کې چې د الله داسې تخلیق دی، د الله داسې پیدایش دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور ده، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایله شپږ نفر دي دنیا کی شپږ قسمه مخلوق دی په دې انسانانو کې، پر هغه باندې زه لعنت وایم او الله جل جلاله لعنت وایي او هر نبی چې مجاب الدعوات وي، هر نبی چې د الله جل جلاله له طرفه نبی راغلی وي هغه لعنت وایي پر دغه شپږو ډلو باندې. نو هغه شپږ څوک دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کوي. یو زائد فی کتاب الله، یو هغه ډله ده چې د الله په قرآن کې زیادت کوي. دغه قرآن چې دوی دا وایي چې دا قرآن هغه دومره نه دی. دغه زائد په کتاب الله کې دی روافض یا شیعگان ویل کیږي. دغه روافض د شیعگان دا د قرآن دغه ډیر سپاره نه مني، وی قرآن 40 سپاره دی، لس سپاره نوري دي. دیته زائد فی کتاب الله ویل کیږي. نو د الله جل جلاله له طرفه پر دوی باندې لعنت دی، د پیغمبرانو له طرفه پر دوی باندې لعنت دی
چې دوی زیادت په کتاب الله کې کوي. دا یوازې دا خلق نه بلکې دنیا کې چې هر څوک وي چې هغه د الله جل جلاله قرآن کې زیادت کوي پر هغه به د الله جل جلاله لعنت وي. پوهیږئ که نه؟ او زیادت څه معنا ده؟ د زیادت ګوره معنا ده د زه اوس در وښیم. اوس موږ دا وایو چې قرآن کریم څو سپارې دي؟ 10 114 سورتونه دي که نه؟ نو 6600 آیات دي مشهور مختلف پکښې دي. دوی وایي ویلس سپارې عثمان رضی الله عنه دوی خو مقابله د عثمان رضی الله عنه سره د شیعګانو د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر او د حضرت عثمان رضی الله عنهم سره ده. نو عثمان رضی الله عنه قرآن ته ترتیب ورکړی دی. دوی وایي شیعګان یا روافض دا وایي چې دغه قرآن هغه لسه پاری عثمان رضی الله عنه هغه جن استکړی دي. دا د دوی رائے ده، دا د دوی سوچ دی. موږ وایو چې قرآن کریم چې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته چراواستوي هغه چې الله جل جلاله نسخه کړی وي هغه د الله جل جلاله کار دی. دغه عثمان رضی الله عنه چې دا جمع کړی دی په دغه ورکو کې پر دغه باندې بس موږ ایمان دی چې الله جل جلاله دغه قرآن مشتپرې شي دي تر دغه زیات نه کمستا نه زیاتستا بس دغه قرآن کریم دی. اوس زیادت په کتاب الله کې زیاتوالی د الله جل جلاله کتاب کې او د مثال په تور باندې یو ان اعطیناک الکوثر دی لند د خبره بدر توکم دا 3 آیات دي کنه. ان اعطیناک الکوثر 3 آیات دي. اوس یو سړی را ولاړ شي 2 آیات 3 آیات نور د بل ځای سره یو ځای کې دغه ته زیادت په کتاب الله کې ویل کیږي. نو دا زیادت سو دا ناروا سو دا د انبیاء له طرفه د الله جل جلاله له طرفه د پیغمبر علیه السلام له طرفه پر دوی باندې لعنت دی. دا یو. دویم المتسلط بالجبروت. دویم هغه خلق و هغه ډله ده چې دوی تسلط په قهر باندې واخلي په غلبه باندې واخلي لکه د دنیا بادشاهان چې ورته ویل کیږي دغه ظالمان کفار دي مسلمانان دي ظالمان وي چې په جبر او په زور بچی در لاسه کی بیا پر خلکو باندې ظلمونه کوي خلق بندیانوي او خلکو ته تکالیف ورسوي. دغه سلاطین یا بادشاهان د دنیا د ظالمان پر دې باندې د ټول انبیاء لعنت دی. د الله جل جلاله لعنت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت. دغه بادشاهان چې دنیا کې دوی فخر کوي په ځانو باندې دوی وایي چې زه بادشاه یم. پیغمبر علیه السلام دا فرمایي هغه بادشاهان چې هغه عادلین وي هغه چې هغه د خلکو د قوم خدمت په عدالت باندې کوي دا به د الله جل جلاله وشلاسته د نور پر منبر باندې به الله جل جلاله کښیني. الله به دومره قدر ورکړي. او هغه ظالمان هغه بیکاره خلق لکه د اوس زمانه لره اوس دنیا کې ټول ځایو کې وګوره اکثریت ځایو کې وګوره یو ځای نشماره اکثریت ځایو کې دا څه وګوره دا کم بادشاهان چې اوس مسلط پر مشتاسو باندې دي دا ټول ظالمان دي. دا ټول په لعنت کې د خدای گرفتار دي. دا ټول په لعنت کې د خدای گرفتار دي. دغه بادشاهان د دنیا
که زموږ د ملکو بدوشاهان وګورې که د عربو د ملکو بدوشاهان وګورې دا ټول د الله په لعنت کې گرفتاره ځکه دا ظالمان دي دا خونخواران دي دا قاتلین دي دا غاصبین دي دا فاسقین دي دا فاجرین دي دا د الله دشمنان دي دا د قوم دشمنان دي دا د ملک دشمنان دي دا ټول د سرمایه غلي دي دا ټول د پیسو غلي دي د زموږ بادشاهان خو لنډه خبره ده د زموږ د ملک بادشاهان خو تاسو لیدلی چاریو پر سر د قدرت باندې راشي هغه خپل بستر ګول کی خپل غوټه ډکه کی بیګونه ډکی یا لکه به خیر وي بیا په ټول عمر ولا کوي کنه خو په دا 15 کال چې موږ تاسو اورو یا موږ تاسو دا اوس وختو کې چې دا موږ ته وسره ژوند دی تاسو بیا اوري اره یو خپل غوټه کی برابر کی بس نو بیا ولاړ شي څوک امریکا ته ولاړ شي څوک یورپ ته دلته چې مسلط وي څومره په ظلم باندې مسلط وي څومره په ظلم باندې د دنیا د اسباب یا د دنیا د جوړولو د پر هر ظلم کوي در اسلامم تیر در قرانم تیر در دینم تیر در عزت او در ناموس او در ارزه تیر دي عربم د غرقم دي عرب دا سلویش ملک عرب دي یو فلسطین او دوی ته ورنږدې دي د کوپارو د لاسخه دوی ګسرې سترګې بغیرت نشي پورته کوله یو فلسطین پر څنګه باندې دی اکشنی فلسطین د دغه اسرائیل او د دغه کفارو د دغه خونخوارانو ځکه خودی په خپل نه دي سم دوی زناکار دي شراب خوار دي دوی چې دي هغه رشوت خوار دي دوی چې دي هغه فاسقین دي بيدین دي بيدین نو بیا د کافر په مخ کې आवाज وچتاوالی شي به هیڅ کله نشي وچتاوالی کنه از موږ یو مولوی صاحب خبره کوي یو مجلس کاوي و اسرائیل دومره لږ دي عرب دومره پر ډیر دی وی آیا دی وی تاسو د مخسخه ک چیری د عرب صرف د ساده و چې بولی وکلا به اسرائیل ټوله یوسي د په شمار باندې دي لیکن دا اوس وګوره پر ټوله عرب باندې پر لبنان پر سوریه او پر فلسطین او پر غزه او پر دې باندې صحه جوړ کړی دي لیکن دا بنا مسان ټوله ورته ناسي ټوله ورځ ابل رزمي واوریدله الله جل جلاله دې مشتاق ایمانونه خوندي وساتي او زه چې همیشه وایم چې اوس د دنیا اخره ده د ایمان خوندي کول په دې وختو کې هغه ډېر یو غیرتمن سړی به اوس خوندي کوي یو ډېر هغه د الله دوست به وي چې خپل ایمان به اوس خوندي کوي په دا اوس وختو کې دا د فتنو دور دی د فتنو زمانه ده قدم پر قدم باندې فتنې دي دغه سعودي کې نور غاده د شراب اجازه وسوله د خمار اجازه وسوله په سعودي عرب کې او سینماوي په سعودي کې خلاص وسوله زموږ ملک خموش ورواغه خو 50 کال درمه خلاص سینماوي په خلاص وي د اسلام داواګر خموش د ټول یو لیکن په پرون ور مورز دا بل پیښه پکې سوي ده دروسه پر دا پیښه په سعودي پرمزکه باندې د بیت الله پرمزکه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمزکه باندې دا دروسه نو پیښه سوي چې دا اوس نوې پیښه سوله د پیشن شو ورتوای د زنانو د شوزو د پیشن شو ده دنیا کې یو کافر دی دا راولاړیږي د شزي دا څکی په دې باندې شایسته کالی غوندې شو شای ور برابروي بیا نو شجو نارینه ناشته عکسونه جنخي دنیا ته به ښکارا کوي بیا دوی دغه د دوی شو د دې شوزو چې کومې شو کړی ده کومې شو کالی اغوستې دي کومې شو پیشین کړی دي دغه بیا و دنیا ته ښکارا کوي بیا د خلکو په دې مابینس کې دا شزه تیریږي نو یو شزه مرتناستی وی نارینه هم مرتناستی وی عکسونه جنخلی نو بیا دوی بیا مشوره کوي پر دې باندې دا د دې ټول خلکو په دې مابینس کې دا روانه ده دا زی او راځي دا پیشن شو و دې خلکو ته شي چې زما دا رقم شو ده او زما دا رقم کپړې دي
زما دا رقم جامه ده د دنیا د کفارو شزي هغه خو واخستله بربنده کړلې ایا دی وی ټوله کالی جن وکشله او دنیا ته د پیشن په شو باندې په دې شکل باندې راوېستله وسوار د عرب دی عرب وسوده غزیت شدي هغه راوی رسوله د خیر سره دا ورځ در ابلی با دا به د قیامت نشانه به دا برازي به او اخر برازي پروغ انسانانو باندې قیامت چې الله جل جلاله فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي چې قیامت برازي پروغ انسانانو چې داغو په زړه کې به ایمان نوي د دنیا پر مخ باندې به مسلمانان ختم سي کافر به پاتوي یوازې به کفار وي د الله د نامه ویون کې بنوي نو بیا به ز قیامت را ولما او قیامت به برپا کیږي زوایم الله دې موساتی کوس الله جل جلاله زموږ د ایمانو امتحان واخلي د ایمانو امتحان موس الله واخلي فصل کې بسونه پر ایماندار راوځي فصل کې بسونه پر ایماندار راوځي الله زموږ د ایمانو امتحان واخلي یا رزوم فصل کې به بيخي پزور کې بزوم پیدا نسی کنه ولی و سر خو په هر چا پوری وي خو سړی وي یو سړی وي هغه متل تاسو به اورېدلی کنه وې سر په هر چا پوری دی لیکن خو سړی یو دانه سړی به انسانان ګرځيو لیکن خو ایماندار به یو دانه وي الله دې مو ایمان محفوظه کوي دا دویم ډله ده چې الله جل جلاله پر دوی باندې لعنت وایي چې دا د دنیا ظالمان بادشاهان دي الله دې مددای سو حکمرانانو د دې حکومت د دوی سدي الله وساتي دریم ډله والمكذب بقدر الله دریم ډله چې دا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي چې هغه دی چې هغه مکذب په قدر د الله جل جلاله باندې وي چې هغه د قدر د الله جل جلاله د قدر نه مني دا خیر او شر چې مشتاق ورته وایو دا بیا چې دی هغه معتزله ورته ویل کیږي دا یو ډله د معتزله و ده زموږ ته په دې علاقو کې تقریبا ډیر نسته او په دې پېښور علاقې کې چې دا سلفیان دي دغه سلفیان چې دي دا معتزله دي پر دې باندې د الله لعنت ګوره د انبیاء لعنت د پیغمبر علی السلام لعنت ویل سوی دي دوی بیا چې دي هغه مکذب په قدر د الله د پر خیر او شر باندې ډیرو مسائلو کې زموږ دغه سلفیان یا بولی و بیان یا بولی عرب علاچه بولی نو خدای و اسغوجون دی ګرځه دغه زموږ د دوی سره پر ډیرو اشیاء او پر ډیرو مسائلو کې وسره اختلافي نو دغه خلق چې دی هغه ملعونین دي د الله جل جلاله له طرف لعنت پر دوی باندې دي نو دوی به دا خوشحالي چې موږ خونو هم ولا چې حدیث و تاسو اورېدلی چې پیغمبر علی السلام په اخر کې د زمانه به زما امت به پر درو او یا طریق باندې وویشل شي ټول به د اسلام ناری وي لیکن یو دانه به جنتی به پکشي کې دو او یا به دوزخیانی وي نو دا خو برازي دا خو په ټوله دنیا کې به خامخا د دې رښتیا ګویی به خامخا کول کیږي دا یې درېمه ډله ده او څلورمه ډله چې ده هغه دا ده ويذل من أعز الله ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرمة الله والمستحل من عطرتي هغه سوق دي چې دغه کتابو ذکر کړی دي مرجئیه ورته ویل کیږي مرجئیه یو قبیله ده یو قوم دی یا یو ډله ده دلته نسته هغه بیا قائلین په جبر باندې جبر ودی ته ویل کیږي جبر زورګری ورته ویل کیږي مثلا چې الله نعوذ بالله مجبور دی د دوی دا فکر دی د جبریو یا مرجئیه چې ورته ویل کیږي دوی وایي چې د انسانانه پیدا کړی دی الله جل جلاله او رزق ورکوي الله مجبور دی دا د دوی عقیده ده موږ وایي چې الله مجبور نه دی د الله خپل خوښه د څوک پیدا کوي څوک وجني چاته رزق ورکوي چاته نور کوي
چاته عمر ورکوي چاته نه ورکوي چاته شایست ورکوي چاته نه ورکوي کنه څوک پسترګو بنا جوړوي څوک پسترګو باندې ډون جوړوي څوک په غوږو باندې کون جوړوي څوک اورېدو والا څوک شل جوړوي څوک تا ټول چې دی هغه زموږ عقیده ده چې موږ وایو د الله له طرفه تسلط نستا پر الله باندې بس دا الله خوښه ده دې ته جبريه مرجئيه ګوره ورته ویل کېږي او بل والمستحل من عترتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وای هغه چې مستحل زما د عترت وي ما حرم الله چې الله زما عترت زما اهل بیت چې ورته ویل کېږي عترت د اهل ته ویل کېږي دغه شیعگان په دې کې ډیر مختک لري دي شیعه مخلوق شری هغه دغه دي چې هغه دوی راولاړيږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دغه د الله جل جلاله قولنا د الله قرآن په دې کې نازل شوی دی لیکن خدای راولاړيږي اغا امهات المؤمنین نو ورته وای د مسلمانانو مور یا ام المؤمنین اغا نو ورته وای د ځان د پاره مور نه بولی په یوه کنه موږ خدا وایو چې دا د مسلمانانو مور ده نو د مسلمانانو مور چې سوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي چې زما د بیبیګانو نکاح ورسته روانه ده د هیڅ چا سره دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیګانی چې وی چار سو پاته سولې هیڅ چا نکاح نه د وسره کړي ځکه خټوله اولاد و نو دا زوی سره به نکاح جایز ده نو نه ده جایز نو دغه شیعگان چې دي دا دغه کې څه خبره کوي هغه دغه د عترت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې استحلال وای حلال والی وای نو پر دې باندې د الله لعنت د پیغمبر علیه السلام لعنت د ټول انبیاء لعنت والتارک لسنتی او شپږم هغه ډله ده پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې هغه تاریک پرې شوون کې زما د سنت طریقې وي پر دې باندې د ټول انبیاء لعنت دی الله دې موساتي الله دې موساتي د ټول انبیاء لعنت د الله لعنت د پیغمبر علیه السلام اوس علما وايي چې دا څوک دي وې دې ته فاسقین ویل کیږي فساق او فجار ورته ویل کیږي او ټول اهل اهوا ورته ویل کیږي چې د پیغمبر علیه السلام طریقه په هر شي کې پرې شوله په هر جز کې د پیغمبر علیه السلام طریقه پرې شوله د ټول انبیاء ول طرفه څخه لعنت پر دې سړي باندې دي سره هم بخلاصو کنه چې د هوا په کول معنا خپل د نفسي خواهشاتو په کول باندې یو سړی کوي د پیغمبر علی السلام طریقې ته نه ګوري هغه کنروي کا شزا پر دې باندې د الله لعنت د ټول انبیاء لعنت الله دې مدد دې لعنت وساتي زه چې د خلکو ته همیشه دا وایم چې خلکو تاسو شذ کنټرول کی شذ د باندې م پرېږدي شذ او پردوی ته مشایسته کوي شذ باید پکور کې خپل خاوند ته شایستوبو کې شایستواله پیشین ورته وکي زموږ زنانه خو چې د کور راوځي او پردوی نارینه او ته پیشین کوي مستاجه پر دې سړکانو باندې وینو پر سره کم باندې رواني وي په خوا په زمانه کې د هندواني چې ورته ویل کېدل د هندوانو به د رقم د هندوانو شوزو به د رقم پیشینونه کړی و په دغه پیشین کې به د هندوانو شوزي رواني وي لکه نن چې زموږ د مسلمانانو شوزي رواني دي په خوا چې به د هندوانو څنګه ودونه و چې داسې ډایکونه به راوړل او داسې سرنای به راوړل او داسې به شو زرکس د په کور کې ورته کاوي و ډیک ته به کاوي کنه سروزونه به په خوا د هندوانو وسم د هندوانو دا رواج دی هندوانو به دغه سي اعمال کوله وس زموږ مسلمانان دغه سي اعمال کوي
ابا غرض دلته واده و نو زنانې راوستلې وې شټ ډیکونه مسر راخېسته و بارې مې ورته ویل خلکو ته مې ویل مال د شناخته خلک دا به راشي واده و دلته پلار یې املا زامن یې دومره بې غیرته سوله چې د پلار نوم یې ور بدنامه کوي دا زموږ دا پلار یې په ملا باندې یادېدی زامن یې بیا دا رقم سوله چې هغه د ډیک څخه دوی واده په ډیک باندې راوړي نو مې ورته ویل ما ډول والا مو نه دی راوستلی نو خو یو ډول والا مو هم راوستلی نو یو ډیک مو راوړی دی بلا مو یو ډیک دی چې شنو نو خو باید د هر ښځې په لاس کې یو ډیک وای ستاسو نارینه و په لاس کې باید یو ډول وای نو تاسو خو ډول زنان یاست خو پښتانه نه یاست تی خو دلاکان یاست مال په خدای دغه سي زخپل په خدای همیشه اوقاتو کې سوچ وکم فکر وکم چې خدای دا مخلوق پر کومه باندې روان شو دا بندگان پر کومه خوا باندې روان شو دا وي دومره بی غیرتی ته روان شو په خوا به هندوانو دا عمل کاوي په خوا به چې هغه به مجوسیانو دا عمل کوله لیکن نن زموږ مسلمانان نه روشزي هغه په دې باندې گرفتار دي شزا چې ډیک نیوی هغه واده پر واده باندې بولی نه زنانی چې هغه ډیک د زوی په واده کې د ورور په واده کې چې ډیک نیوی سرنا او سروزو رخصو او فسق و فجور نوی در سهار پوری دا شج زمینه ما در سهار پوری و دې ډیک ته وغورځيږي سهار نو خدای خبر او د سوکی منځوکی نیوکی خدایات کی نیکیات بیا نو پر دې سړکانو باندې چې زمو مسجد تر ازمه ډاله شې شي دی هغه بیا رواني یو کوروته دای مزله پر وسوځي او ام خدایا دغه شپه خطیر کړله په پسکو په پجور باندې چې الله څه به ورسره وکړي د شو سره دا زموږ د علاقې نو دا دغه ته تارک لسنتي ویل کیږي هغه څوک چې پرېښون کې زما د سنت د طریقې وي ګوره موږ خو دا وایو چې د الله پیغمبر زموږ نبی دی او بیبي عائشه مور ده او فاطمه مور ده بیبي فاطمه رضی الله عنها مور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول بیبيګان مومند دي تاسو وایسته د دغه مندو چې د زموږ مند دي د هغه مشته ډول را پرېښتي دي کې قران را پرېښتي دي قران را پرېښتي دي دا غوز موږ د مندو د بیبي فاطمه او د حضرت عائشه او د ام حبیبه او د حضرت صفیه رضی الله عنهن د دې ودونه په ډولو په سرناو په ډیکو باندې و کده قران په وینا باندې و وصحابته یو شزک شنوله ویل والمهر اغورت المهر نسته ولتب قران و دې شزه تورزده کې نو بس دا مہر دی زموږ د غیله وسوګره قسم په خدای کې کلمه سمه زده ده چې دا زوم راولې په دې مابین کې کښینه کې د کلمې ترجمه درته وکړه د ازما ژره به د سپې په بولو باندې را لړې په والله کې کلمه زده ده او موږ هم بغیرت ملایان ورته ناشو د دغه بغیرت خلکو نکاح ورتړو موږ هم په شرم ولا کپیو خو ارمان زوم چې د خلکو د علما او زما سره پر دې باندې اتفاق کړی وای کښ کې د علما او زما سره اتفاق کړی وای په خدای کې په ټول علاقه کې چې زما سره نکاح تړلی وای در هغه وخت پورې چې په دمي دغه سرنا او ډول بند کړی نه وای په دمي کلمه زده کړی نه وای د دمي د کلمې په دمي کې د کلمې معنا نه وای زده کړی په دې کو باندې هر سړی خوشاله دی کنروي کښه زرازغلې وی لیکن نه د پلار به غیرت دا ورته وای نه د مور به غیرت دا ورته وای چې موږ خو اندوان نه یو چې دغه اعمال کوو دا خو موږ د مسلمانانو طریقه ده په د مسلمانۍ پر طریقه باندې موږ دا وادو کو زده او دا وکړو لیکن خو مورم دغه به غیرت وي دغه به غیرت زوی راوړي وي پلارم دغه سی به غیرت به ناموس وي دغه سی به ناموس زوی راوړي وي نو ځکه بار پلارم ځغنه ورته کوي یا د پلار در قبضه وتلی وي
پلار به په خبره د پلار خبره نه مني د ورور خبره نه مني ښځې چې وي هغه په کور کې ښځې چې هغه د میړه سیوا کو اختیار اخیستی وي نو بس دا د ښځو بچی ده او بیا هم موږ وایو چې یاره اوس نو څه پکې موږ هم دی بېغیرته سر ورته وښورو څه پکې مولوي صاحب د ښځو بچی ده اوس څه پکې نو اوس لرګی پراخې لرګی پراخه ولې لرګی نه پراخې څه وخت به ته دا لرګی پراخې کله به ته دا دین ورته ښه کله به ته دا غیرت یوارې ته په ځان کې راولې خو ته دغې بې غیرته یې که ته دا بې غیرته نه وایې ولا که دې ستا څخه دا سورنا او دا ډول او دا ډیک د زوی او د لور د ورور په واده کې او د خور په واده کې ولا که غږولی وي موږ د هندوانو چمونه کوو او بیا رازګلو و مسلمانانو ته موږ وایو چې د دې مسجد پر ځای باندې باید و مندر ته ورسي و بت ته سجدې وکړي بس و اسلام و مسجد ته باید تاسو نه سیرا ولی زموږ قانون زموږ اعمال دغه رقم دي چې موږ بت پرسته یو موږ شهوت پرسته یو موږ د هندوانو طبیعتونه لرو موږ د مسلمانانو طبیعت لرو نه موږ د قرآن سره مینه والله کسته نو ځکه پیغمبر علیه السلام دا وایي چې پر دغه خلکو باندې چې زما سنت طریقه پرېږدي د ټولو انبیاو لعنت د ټولو انبیاو یوازې د پیغمبر علیه السلام لعنت نه دی نه یوازې د الله جل جلاله له طرفه د پیغمبر علیه السلام لعنت د ټولو انبیاو لعنت د الله جل جلاله لعنت دی عزیزانو دا خبره ګوره په ذهن کې وساتئ ښځې کنټرول کی کوم ښځې کنټرول نه کړلې دنیا به مو تباہ او برباد وي او آخرت به مو هم تباہ او برباد وي په دې باندې ته نه کمزوري کېږي په دې باندې ته نه کم اصل کېږي چې ستا د زوی په واده کې ډول سورنا نه وي په دې ته کم اصل یې چې ستا د زوی په واده کې دا شی رالی ته کم اصل سره ته اصل په خدای کې کستا د زوی په واده کې سورنا رااله ډول رالی ډیک رالی تا ته اصل سړی په والله کویل کېږي ته اصل نه ته کم اصل سړی اصل سړی خدا رقم عمل کوي تاسو وایئ چې اصل سړی وي د پلار او د نیکه نوم لري هغه دا رقم عمل کوي چې دوی ټول غړي په مخه اخستي ټول محله په مخه باندې اخستي وي ټول خلک جن په عذاب د ډېډۍ کسخه دا خو د اصل سړی کار نه دی دا د کم اصل سړی کار دی دا د هغه خلکو کار دی چې هغه اوس تاسې په دنیا کې تازه را پیدا سوي وي په یو څه ګولګي باندې ماړه سوي وي او دا ګوله به الله برته جنواخي زموږ په علاقو کې در ټولو هغه مسکین قوم دغه به څه ویله مولانا بجلګر صاحب والرزل په ټولو کې اول هغه څوک دی اول هغه مسکین دی والرزل څوک دی اول هغه مسکین دی وامه ورېدل ملایان ول د ملایانو ول په ودو کې ول ډولونه راغلي و ډیکونه راغلي د ملایانو په ودو کې په خدای ودغه ته موږ په خدای چې اوس ژره وخریو کلنګوټه وغورځو که مسجد پرېږدو خلک موږ ته پیغور د ملا راکوي پر دې ملا دې لعنت وي چې دی څنګه د زوی او د وراره په کور کې دا ډول څنګه پرېږدي سورنا څنګه پرېږدي او دی دا ډیک څنګه پرېږدي دا زموږ علاقه سوله دا زموږ ژوند سو دا زموږ دین سو او موږ بیا ځان ته مسلمانان وایو یاره موږ وایو ټینګ مسلمانان په خدای که د اسلام زرم ایسه په موږ کې ستا ایسې نام نهاده مسلمانان دي په نامه باندې کله کله زما د خولې څخه ډېرې بدې خبرې ووځي بیا دا خلک د زما څخه بیا خوا باده کې مولوي صاحب ته ښکنځل کوي وایي ستا طبیعت داسې دی چې هغه ته ودې سپین ږیرو ته هم ښکنځل دا د زړه درد دی په خدای نو دې خلکو ته زه ښکنځل ولې وکړم پر شو اعمالو باندې یو څوک چاته بد وایي خو پر بدو اعمالو باندې به سړی یو چاته بد وایي نو سپین ږیري به اوس ما ته لاره راښولی چې یو سپین ږیری خپله بدلارې وي چې یو سپین ږیری خپله د خدای په قهر باندې اخته وي که نه نو دغسې به زه د نیکۍ څه امید ولرم اختمه بیا سته نسته وایه الله جل جلاله وهو الله دغه الله جل جلاله چې دی فی السماوات دا په اسمانو کې دی او فی الارض دا په مځکو کې دی یعلمو علم لري الله جل جلاله خلق سرکم پاغه پټ شانو باندې و جهرکم
پښکار شانو باندې کې ته پټې کې ښکار کوي په دې ټولو باندې د الله جل جلاله علم ستا ويعلم ما تکسبون کم کسب چې تاسو کوي که خیر وي که شر وي په دې ټولو باندې د الله جل جلاله علم ستا وما تاتيهم نذير غلي ودغه مکی ولا من آیه اچ یو معجزه نه دراغلی من آیات ربهم د معجزو څخه د الله جل جلاله الا خبادي كانوا دوی ومنګرنا عن هذا دغه معجزه څخه موردین اعراض کاوي بیا معجزې نه منل چارڅ معجزې به ورتراله لیکن خو هغه معجزې به بیا نه منلې دا څه قوم فقط بتحقیق سره کذبوا دوی تکذیب وکړي بالحق په دې قران باندې لما جاءهم چې کله و دوی تراله نو فسو بجر دیاتهم چراب سه و دوی ته پورز د قیامت باندې انباء او خبرتیا ما داغه قانون چې دوی و به پاغه باندې یستهزئون دوی پسخندونه وهاله په دې ټولو باندې با بیا دوی خبر شي د زموږ په خبرو باندې با ډیر خلک خاندي د زما په خبرو باندې با ډیر خلک خاندي چې دا لیونی دي د املا صاحب ګوره موږ اوس په 2023م کال کې موږ باید هغه دندې وکړو چې هغه رواج وي لیکن خو الله جل جلاله څه فرمایي چې کله و ماته د رجوع وکړه بیا به ته خبرېږي چې د نیکی لاره څنګه و او د بدی لاره څنګه و ما علینا الا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه